له افغانستانه تر وتلو وروسته عبدالله د طالبانو خلاف خپله خوله پرانیسته. عبدالله سارای محکمې قومي جګړې پاروي. نړیوال د وروستۍ پیښې وڅېړي. په سلامونه مو هرکلی کوم. د پرځول شوي جمهوري نظام د مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله پنجشیر، تخار، اندراب او خوست کې د طالبانو په لاس د ملکي وژنو سارای محکمو ادعاوې تایید کړي. وايي دا پیښې مستند دي. عبدالله دغه ادعا شوې پیښې د دیني شعایرو، بشري قوانینو، جنګي اصولو، وطني عرف، نړیوالو اصولو خلاف ګڼلې او غندنه یې کړې. نوموړي اعلامیه کې د هېواد د 4 لسیزو پیښو له یادولو سره ویلي چې د تاریخ په شاهدۍ د انحصار او نورو څنډې ته کولو سیاستوالو د هېوادوالو ستونزې زیاتې کړي او هېواد یې ناورین ته سوق کړی. پخواني نظام نیمایي شریکوال زیاتوي چې د هېواد اوسنی ناورین د مذاکراتو تفاهم، د خلکو ارادې ته د درناوي، مذهبي تنوع، د هېواد شته هویتي فرهنګي توپیرونو ته په پام حلیږي. د مصالحې د پخواني عالی شورا د رئیس په کنایوي ډول طالبان د بشري ضد سیاسونو، ځپلو، د ښځو نجونو پر وړاندې د محدودیتونو د وضع کولو په سیاستونو تورنوي. د باور دغه وضعیت په افغانستان کې منځوي قومي ناندرۍ زیات یو هېواد به کورنۍ جګړې ته سوق کړي.